موسی علیہ السلام په کوه تور باندې د الله پاک سره راز و نیاز خبرې وکړلې. نو چې موسی علیہ السلام د الله خبرې واورېدې، یا الله دا خبرې د دونه ښکلې دي چې ته به څونه ښکلې. نو چې دا خبرې اورم لږ ځان راته وښیه چې تا ووینم. رب ارني انظر الیک، ربه ځان راته وښیه چې تا ووینم. رب ارني انظر الیک، ربه ځان راته وښیه. اوس الله پاک ورته فرمایي چې د دنیا سترګې کمزورې دي، نو په دې فاني او کمزورو سترګو ما نشي لیدی، لن تراني ما لیدی نشي. البته ستا د تسلی دپاره ویمه چې دې غر ته داسې یو پوټي غوندې جلوه ښیمه، نو که دې غر برداشت وکړه ته به هم برداشت وکړې، ما به ووینې، او که غر برداشت نشي کولی نو ته ما نشي لیدی. د قچې ګوتې د سوکې نه کم مقدار کې یو جلوه کوه تور ته وښودې شوه. غر پړقېدو شو، داسې توتړی شو. موسی علیه السلام بې هوشه را پرېوته. چې کله د جلوې هغه دیدار په غر ختم شو، غر قلار شو، موسی علیه السلام هوش کې راغی. وی الله توبه دې وخت کې خو بیا دنیا کې نه وایم چې دیدار را، خو زړه کې مې شوق شته د دیدار غواړم، آخرت کې خو به دیدار راکې. الله ورسره وعده کړی چې او دیدار به در کوم، آخرت کې به دیدار در کومه. زمونږ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د قیامت په ورځ د قبر نه اول به زه راوځمه، نور خلک به وروسته د قبرونو نه راپاسي. د قبر نه راوځم د جنت لباس به واچومه، داسې چې بره وګورم د عرش په خپې پورې موسی علیه السلام ولاړ دی، د عرش خپې نیولې ده او چغې رب ارني انظر الیک، رب ارني انظر الیک. ربه اوس خو قیامت شو، اوس خو راته ځان وښیه چې ته ووینمه. دا د دنیا نه آخرت پورې دا د لیدلو دا شوق پسو دا په کلام کې و، دا الله کلام یې کوه تور کې اورېدلی دی. نو یې ربه ځان راته وښیه. نو چې د زړه شیشه دې صفا وي او ته د قرآن تلاوت کې نو ستا اړه کې هم راځي چې الله ستا دا کلام دومره ښکلی، ته به څونه ښکلی، ربه ځان راته وښیه. الله دې موږ او تاسو ته خپل دیدار نصیب کړي. د قیامت په ورځ چې بندیان جنت ته لاړ شي نو هلته به دیدار میلاویږي. صحابه کرام تپوس کوي چې دا د الله دیدار دا به په اسانۍ که په ګرانۍ څنګه جلبه کېږي. اوس که ستاسو د علاقې ته د حرم شریف امام راشي او تاسو خبر شئ او هغه هم وایي زه ستاسو له ملاقات کوم د سره، یو لوی میدان ته راغی، اول ته غټ سټیج جوړ شوی دی او په هغې د حرم شریف امام ولاړ دی، تاسو یې دیدن کول غواړئ، ټول به یې ووینئ او که نه غیر چاپیره ټولې علاقې خلک راجمع شي، څوک به وویني او څوک به ونه ویني، ځکه خلک به ډېر زیات دي، څوک به دیدن وکړي څوک نه. نو صحابه کرام داسې حالاتو ته ګوري چېرې ډېر زیات خلک وي نو دې کې به دا دیدار څنګه کېږي. پیغمبر علیه السلام ته الله ډېره پویه ورکړې، داسې ښکلی اسان مثال یې ورته ووی چې صحابه کرام ډېر ښه مطمئن شو چې یو دیدار کې بس رکاوټ بني. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د 14مې سپومې ښکاري او تاسو یې دیدن کول غواړئ نو تاسو ته څه رکاوټ به وي؟ وی نه، هر سړی په خپل ځای کې ناست دی، ولاړ دی، ملاست دی او د 14مې سپومې ته ګوري هېڅ رکاوټ نشته. وی دقسې په اسانه به الله خپل دیدار ورکوي. نو د الله دې کلام کې اثر دی چې ته د الله د کلام تلاوت کې نو ستا شوق او محبت زیاتېږي. ګوره اخبار چې پرون چا کتلی وي که نه او نن د دغه اخبار چاله ورکړه هغه پوه شو چې دا زوړ دې لرې وغورځوي. نه ګورم، پرون مې کتلی دی. یو رساله چا درکړه دا خو تېره میاشت کې مې کتلې وه، بیا نه ګورمه. که یو کتاب دی یو ځل دوه ځله دی وکته بیا د شوق نشته، خو چې پیدا شوی او تا قرآن ویلی ته روزانه تلاوت کې نه ته وایې چې دا زوړ کتاب دی او دا مې بله ورځ کتلی دی او بیا نه ویم، هره ورځ نوې نوې شوقي په دې کې. د قرآن کې الله اثر اچولی دی چې تا به یو زر کرته تلاوت د قرآن کړي ټول به دې ویلي، خو چې بیا وی نو نه ستړی کېږي او نه د شوق ختمیږي.
هر ورځ شوق دی پکې. نو دې قرآن کې الله ډېر اثر اچولی دی. ستا د دنیا او د آخرت چې څونه مسلې دي هغه ټولې مسلې په دې قرآن کې حل کېږي به.